السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګران شاګردانو، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ به یاستئ. په دې هیله چې تېر درسونه مو کتلي وي او تلفظ مو هم زده کړی وي. ګران شاګردانو، که تاسو غواړئ چې علم مو زیات شي او داسې ښکلې علمي ویډیوګانې وګورئ په هره برخه کې، نو مهرباني وکړئ زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او په آل تڼۍ سره هم کلیک وکړئ تر څو زموږ هره ویډیو چې اپلوډیږي لومړی تر تاسو ورسیږي. او که چیرې مو ویډیو خوښه شوه نو ویډیو ته هم درسره لایک ورکړئ. ګران شاګردان، نور وخت نه ضایع کوم، راځئ په درس پیل کوو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. اتم لوست. ګران شاګردان، که تاسو سره کتابونه نه وي نو کتاب صفحه د هغه ده، نو راځو په درس پیل کوو. ګران شاګردانو، نن بیا هم ایټم 3 درېیمه برخه ده، خو نن په شیش کې خبرې کېږي. IMUR. ګران شاګردان، نن په IMUR کې خبرې کېږي. IM معنا څه ده؟ زه یم. UR تاسو یې. IM زه یم، UR تاسو یاستئ. ګران شاګردانو، مخکې ما تاسو ته ویلي و چې په انګلیسي کې حروف چې یوازې راسي د هغه معنا څه وي؟ یو وي. مثال تېر درس کې درته راغلي وو ابو کې یو کتاب ارو لره، که نه یو خط کش، هسې نور مثالونه ته راغلي وو، خو د ا معنا څه وه؟ یو وه، او د ان معنا هم څه وه؟ یو وه. خو دلته په انګلیسي کې یو بل حروف هم شته چې د هغه هغه چې یوازې راسي د هغه معنا څه ده؟ د هغه معنا زه ده. د معنا چې ده په انګلیسي کې هغه حروف چې چې یوازې راسي د هغه معنا چې ده زه. موږ پښتو کې وایو زه یم یو هلک، مثال زه یم یو سړی. زه په انګلیسي کې چې موږ پښتو کې چې موږ وایو زه هې زه، که نه، خو زه هې سره جنګوو. خو دلته په انګلیسي کې آی معنا چې ده چې یوازې راسي معنا یې چې ده زه. دغسې او موږ په انګلیسي کې وایو تاسو یې یو هلک، تاسو یې یوه جنکۍ. دا تاسو په انګلیسي کې تاسو ته چې وایي؟ یو. YOU. د یو معنا چې ده تاسو، او یې موږ په انګلیسي کې وایو تاسو یې. یې معنا په انګلیسي چې ده ARE. هسې بیا نه وایاست نه آر، دا آر داسې نه آر. ARE دلته آر، دلته که نه ځکه دا ای ولې نه کېږي؟ مخکې درس کې هم ما تاسو ویل دا ځکه چې یو واول یې مخکې راغلی ده، دا دوم واول څرنګه کېږي؟ نه ویل کېږي. آر دا څه کېږي؟ آر دا آر. هر معنا چې ده یې. ګران شاګردان، نن په دغه کې خبرې کېږي. ښه، راځو اول مثال ته. IM عمر. زه یم عمر. ګران شاګردان، چې راغی نوم راغی. عمر د یو هلک نوم ده، او دلته مثال اوس بیا یو جنکۍ ده. IM سارا خان. زه یم سارا خان. دلته جنکۍ مثال بیا وایي چې زه یم. مثال دا بیا آی داسې نه ده چې لکه هې او ش چې هې خو د نارینهو لپاره استعمالېدو او ش د ښځینهو لپاره. آی د دواړو لپاره استعمالېږي.
ښځه هم ښځې لپاره هم استعمالي ښځه هم داسې ویلی شي زه یم او نارینه هم ویلی شي زه یم ام معنی چې ده یم او دلته هم یم ام سارا خان داسې ګرانو شاګردانو یو بل مثال ده ښه خو دغسې لاندې پسې راغلي ښه دغه ام عمر زه یم عمر یو دلته بیا وایي چې تاسو یې وای سارا خان یو آر دلته بیا یو معنی چې ده تاسو یې سارا خان تاسو یې هم زه یم عمر تاسو یې سارا خان یو معنی چې سوه تاسو ګرانو شاګردانو یو بل مثال ده I am Mr. ریاض مستر څه معنی دا میم آر معنی چې د ښاغلی زه یم ښاغلی ریاض دلته بیا یوه ښځه وایي اشاره کوي چې I am زه یم مس هی زه یم I am Mr. ریاض I am Mr. مس هی دغسې زه یم مستر ریاض او د ښځه وایي چې زه یم ښاغلي هی ښه دلته اوس بیا هلک بېرته څه وایي یو آر یو آر مس هی او جنکۍ بیا وایي چې یو آر اشاره ده دا یو څه معنی اشاره ده مثال بل چا ته ګوته نیسي تاسو یې مستر ریاض ښه ګران شاګردان دغه درس تاسو به دومره زده کوئ چې د یو آر څه معنی او ګران شاګردان تاسو په خپلو کتابچو کې څو مثالونه داسې لیکئ چې په یو آر او ای آر سره راغلی وي دغسې خبرې د دوو که بل څوک در سره یا ورور وي سره له هغه سره یې دغه خبرې تاسو څرنګه کوئ خپله یې ترسره کوئ ښه ګران شاګردان دغه و ستاسو د نن ورځې درس په دې هیله ګران شاګردانو په اکټیوان کتاب کې چې ډېر مهم دي او په انګلیسي کې مهم دي دا به تاسو زده کوئ دا نومان اتې مه زده کوئ دغه نومان چې تاسو خپله نومان هم لیکئ چې مثال دغسې ځان چې معرفي کوئ مثال زه یم خپل نوم واخلئ چې هر شی نوم یې او مثال دغسې بل څوک که تاسې اخلئ چې تاسو یو آر د یو معنی به تاسو دی او د آر معنی به تاسو دی نو ګرانو شاګردانو دغه و د نن ورځې درس تر بل درسه مو الله